وانت مسافر جان اصل كشفي وما خيوه تندق سيوه خجنا خیر لمړی ځای دی چې کیالر دی چې څه نوم پې دی نوم دې خوښ کړی نه ولې ها مور پلار سره څومره وخت کې چې کتلې دي یاره دغه درې نیمې میاشتې وخت به کېږي درې نیم ساعته مو په پښو باندې مزل کړی دی ورځې که نه خو څه لږه موږ دا عادت نسته څه والا چې واسب ټوپک نه مولي او چې ونیسي چې دغه غوړ د سوټي نه څه سوټي ورته موږ د ډوټ وایو دا خو باندې مته په روغه پکې څنګه تر راشي پاخه دي که نه چالو والله پاخه دي موږ پاخه بولو تاسو ته بولئ دا ټول کوش دا ټینګ سي دي دا ټول کوش دا یو غلا پوګه او تیز ده به درکه تیز چې شنبونه وته ده یخته ده ولا ډېر تیز ده اخلا ډېر ده څو بجې دي 5 بجې دي سلام درنو هیوادوالو یوې بلې خپرونې ته مو زه شینکا احمدي هرکلی کوم البته دا به خپرونه نه وي دا به یوه لړۍ وي راغلی یو د هیواد یوې بلې سیمې ته تقریبا 3.5 ساعته مو په پښو باندې مزل کړی دی 3 ساعته مو په موټر کې مزل کړی دی 6 ساعته دا چې اوس دغه کوچیان موږ پیدا کوو نور څومره وخت نیسي موږ به ورځو غره ته ورځو تقریبا بجې ماغه د ماسپښین ټایم ده نو زه چې څومره پوهېږم تیاره به شي چې موږ بالته ور ورسېږو ناوخته به شي ډېره نو موږ ورځو له هغوی سره خپرونه کوو د هغوی ټول ژوند رااخلو دوی د شپې دغه رمه چېرته بیایي د شپې ډوډۍ پخوي د ورځې پخوي وزې څه وخت لوشي دې ته ورته یو شمېر نورې کیسې کوو دوی په هغه غاړې ورسره کوو له موږ سره ملتیا وکړئ موږ راورسېدلو تقریبا 3 ساعته مو مزل وکړ په پښو باندې بهادر وروره چای پخوئ له خیره کچالو ښه چای تیار دی لاندې ښه نو زه به چای ته ورشمه چای به وچکمه څنګه مو خوښه ده سمه ده زه به لږ چای وچکمه چای تیار ده لاله څنګه یې صحت دې ښه ده نوم مبارک دې څه شی ده رحمت الله څنګه یې رحمت الله ژوند دې څنګه ده والله ښه ده داسې ګینه ده خوشحاله یې که خفه یې ښه یې خوشحاله یو ښه زه شکر چې خوشحاله یم دغه خوشحالي ښه ده که نه ته ولې چای نه څښې مو څښلی ده تخملی تبجیلي راکړې چې ته وګوره رڼا ده ښه کوچی ماما څنګه یې چې زه ونه ولېږم دغلته به کښېنو کیسې به وکړو ځای ګرم ده والا څه کیسې دي دومره خو ګر دلته غوړې کې د تیږه غواړه وه زه خیره ښه څه شی پخه کړه په خیر کچالو والا پخه کړه ښه څومره پخه کړه څو منه منه یې بولې که کیلو یې بولې ده ښه کاسین 2 قدر ته پخې کړه څه هغه کاسه دغه کاسه ښه څه کیسې دي ژوند هم څنګه دی والله که بدوګه ده وینې چې دا رقم سره ژوند ده سره ژوند ده ښه ده که کاره ده والله سخت ژوند هم ده ښه ژوند ده سخت ولې نه ده وسره به دا رقم یخي به د غرو مجبورۍ نه سخت ده ډېره مجبوري ده او مجبوري ولې نه ده وسره چې مجبوري ما وایي اوس به هغلته کورو سره وو مجبوري ما وایي بس په لوګار کې خپلو کوټو ها کورونه هم لوګار کې دي کورونه نیم په لوګار کې دي نیم په دښته کې دي دښته کې هم رمې دي دا د واړه وړي مغالته تر پرېښي دي وړي چې دي هغه مغالته پرېښي دا غوټې مې راوستلې د شپې په څو بجو پورې تاسو دلته په د غرو کې ویده کېږئ رمه وباسئ څو بجې رمه وباسئ موږ یاره دغه یوه نیمه ماسپه کېږي چې د غره ته راوتلي ښه اوس تقریبا د شپې چې زه درته ووایم 8:30 بجې دي اوس 8:30 بجې دي تیر راځي رمه ښه پنډېږي دلته پنډېږي هغه بغل کې پنډېږي وي دلته غرو کې پنډېږي و چې شپې 12 بجې چې بیا ډنګوو 2 بجو 3 بجو بیا راولو
بیا تې پنډې ګیزه پر پنډې ګیز لمر اخیږي بیا تې ډانګ بیا تې غرمه په 10 بجو 11 بجو کوزیږي اوبو ته تې پنډې کې 3 بجو بیا رڼا ماسپښین تاسو دا 4 نفره یو تن رمه ویستلې ده او 4 نفره یو رمه درس امنیت څنګه ده ژوند څنګه ده امنیت ولا کبدو کې ده ښه ده مخکې نه څومره فرق کړی دی طالبانو د حکومت طالبانو خو سره ډېر پار کړی د اوس ګوره مخته وخت کې به دې ځای ته موږ نه صورت لای دې ځای ته به ډېر زحمت راتللو دغه ځای ته نه راتللو کو زغه ته راتللو دا دغه څه ورته وایه خرسان خو د براتللو اوس شکر خدای امنیت ته ان دې غرو ته راځو بس که شپه یې که ورځې ښه بېغمه اوس دلته مینه کېنه دا موږ ته ته څنګه یې ښه ویښتان دې پرې کړي مګم تاسو به 3 واړه وروران یې 4 واړه وروران یې مشر به کوم یو ده مشر بل ده بهادر و بهادر اته نوم څه شی منم صالح خان ده چې صالح خان ده بیا امین الله ده او بیا بهادر ده اول بهادر ده بیا زه یم امین الله ده بیا ده خو ما هم دغسې حساب وکړ او ما بدای سکنی یو دوی دوام سکنی دي د مېرنی ورونه دي ښه پلار هم 2 ودونه کړي دي او په باندې 2 ودونه کړي ځانو چې فقط هغه اتفاق برابر وي دلته د شپې چې تاسو څمله یا په ځایونو کې حتما ژوندي بلا ویشته ماران که نه وسړی ولې نسته بله ورځ پرون غرمه په دغه چې کنډو کې پورې موږ غرمه چې تېرو په دغه کې دومره مار مړ که غرمه کله یې نه کړو که دلته چې موږ ناشي دغلته پروت و دغلته غوټ مارو امین وړاندې ورته ګوره سپی سړی خوري بهادر ورور راغی ورور راغلی دی د خیره کومې خوا ته یې خوا نه یخ ده دې خوا ته لږ سم ولګو دې خوا ته یخ نشته دې خوا ته یخ نشته دې خوا ته یخ نشته په لاره سره تکلیف شوي خو به نه وي والا موږ لږ غلط شولو په لاره باندې هغه داسې چې دې وطن کې بلاد نه یو اوس موږ نه ده موږ په دې کې نه بلاد اوس مثال چې وطن کې بلاد لکه وردګ یا خوست یا ګردیز یا لوګر بیا معلومات هر کلی درکوي سي هر کله نوم متزدا بو نو خو دې وطن د نه راغلی ته موږ هم جای نه معلوم دانی عبدالله مل دی د سینې عبدالله نمیږي هغه خو بیا غل د شرنو بازار هم د شرنو بازار نه کته بیا نه بلاد یو خدای دې مو دې کڼو باندې سره کوجي ګو شرنو خو د مثال جوړو نن غربان تللی ما دې چې نن شرنو نو مسله بازار ته ولاړل بازار ته سودا مې جنراډ په وبه جبر دلته راورسېدم ا دې دلته ته زینه د غلاند دیو په غږی پای کار کوي نه خو د بيخي کار نه کوي به ټلیفونونه دغه کارخانه چې ټلیفون نه کار نه کوي دبل د ستایم ور بستا کا تر دا زور بستا کوم دلته خو ډیر دودم وي ولا وسله څه وکړي عوام یا خدا هوا ولا در کم سره یا خدا کم سره ساړې دی بیګه ته خپل پته ولا کیږي بیګه ته چیرته سمول دی لاندې او د غلاندې نه ویني کمبال چي زه هم را بار کړم بخیر او ولا تی مول مدوی راځي مو خو سره ما په دې غره کې بلادي هر کم سره گزاره به وکړو مدوی راځي دلته لګ کالای مالای واچو ټاټ ماټو دا واچو خیر سي سړی به اوس یخ به وای مو خو ما چې په غره کې بلادي نه ته مجبوري ډیره مننه یعنی دا هغه د موږ لپاره چوله وو دغه تاسو لپاره واچو خیر سي ولا مننه مخکې نه راوړ د وس مخکې بخي دا غوټه ترپاړ وینه دا بخي راوړ نه خالي ورنګي کې مون راوړ او مخکې کې پر خو د درون به خره کې چاره وړي وي هغه د نیم کالي هغه ته پرې کې وړو مړ ستدي هغه مال ته پرې کې پټ کړي دې ټاټ به چواله هغه مني وړه غواړ وريجه دا لګ لګ اخلي کډي راخلیا دغه وړو یو تړل کده تر وريجه نه دراوړي ها و وريجه کاسه مونږ نه کوم را کله وری غپلاوي وريجه راوړو کنه کاسه مې نه کو چې ډېر خوای بیا په خو وړو په چلمې کې کچالو لوبیا دال چې شي ورته وکه مکرانی سامیا سوجي دغه په خو واخه واخه په خو تاسو کورونه بیا په لوګر کې خوست کې دي یم کورونه په لوګر کې دي حالت لوګر ته نه تللی نه لوګر ته نه تللی لوګر ته دغه میاسم چې وجود دغه ځینې دا وسره بار ده دام چې وجود د بل موجي هغه درېمه موجي بیا زو هغه نه بعد بیا لوګر ته ابل وسایل تر اوسه یو خدای ټول امین الله څومره وخت کې چې نه تللی ډیر وخت کېږي چې نه تللی
یو ورځ مخکې تللي اوس بیا نه یې تللي نه مور پلار سره څومره وخت کېږي چې کتلي دي یاره دغه درې نیمې میاشتې وخت به کېږي حمید الله څومره وخت کېږي چې نه دي کتلي یاره د 3 میاشتې کېږي چې نه یې تللي هغه مخکې یا وارې ورغلي هغه هم د لوو ته ورغله بېرته ته راغله مور پلار سره چې ولیدل څه یې درته وویل هېڅ هم نه وویل ډېر خفه و هغه راته وویل چې واړه وایي موږ سره وایي چې غاړ شوی رانه ولاړی غرو ته چې موږ په کور کې پرېښوه بخار به کاته که کچالو نه پاخه شول بخیر و پاخه زه صحیح ده اخته اچھا جوکه به پکې پاخه دي که نه کچالو والا پاخه دي موږ یې پاخه بولو تاسو څه بولئ موږ یې هم پاخه بولو تاسو مې در کوم دې کوئ که بله کمه کوئ موږ هم همدغه کوو همدغه د بخار کې پخوو همدغه کاسو کې وای شوې بس بادر وروره ترانه دې پې نیولې ده دغه دی هلته دا کامره دلته کېدی ده ښه هلته یې مخامخ کړي لاسونه پرېږدي چې مړۍ وخورو مړۍ وخورو صحیح ده مړۍ به وخورو ښه ما ته لږ اوبه راواچوې مړه ډېرې تودې اوبه دي دلته یخ هم ده موږ هلته د ملګري خبره مې یاسې چیچلې موږ نه چیچلې دی چیچلو وخندل دوه پیره ډکه خو بیخي تېزه ده شړومبې دي شړومبې دي خو دا بدل کړه شړومبې دي څه رقم شړومبې دي دې ته موږ شیره وایو ښه یعنې ډېرې ټینګې دي دا ټول کوش ده ټینګ چې دي دا ټول کوش ده یو غړپ وګه خو تېزه ده بېدرکه تېزه ده چې شړومبه نه وتوږه یخواته ده والا ډېره تېزه ده دا ګیج کې چې وخورې خپله به دې پته ته ولګېږي موږ تاسې نه ده ځاګ موخو دا موږ موخو نه دغه کوچ ورګه کاشه سره ګاډ ده دا دومره ډېر په زور کې شاید خو داسې ده چې تېزه ده بېرکه نه تېزه ده والا دا خو ډېره تېزه ده ډېره لږ نه بیخي تېزه ده نو هېوادوالو ځینې کسان یخچالونه لري په یخچالونو کې دومره یخ نه دي لکه دغه تروې نو خو دا خو وروره ګوله غار ده چې اوس یخ ډېر ده کې ما خبر مې تاسې ملګري ته وویل خکیر ده وخوی خکیر ده لږ هم که خکیر ده چې نه نو بیا هغه مر ته ما ګوره ورور دلته ما داسې یخ دی مې چې ګوره چې یخ هم کېږي ما چې یخ هم راشي ونشي موږ خپله کور نه لرو چې اوس کور هم وایي یا هم دلته کلا وایي هم کوم هغه وایي همسایه وایي خو یو لنډې منطقي سړی به ورغلی به یو کمباله چې ترې اخیستي وو زموږ کورونه خپل نیم دښته کې دي بلکل او نور په هغې کې دي پوزوګر کې هلته مځکې دي هغه ځای کې دي نو دلته مسافر غوندې راغلي یو نو هېوادوالو له موږ سره پاتې شئ موږ به دا ډوډۍ وخورو کچالۍ پخ کړي دي او شړومبې دي شړومبې نه دي بیخي دومره تیزې دي چا خبره وطني شراب دي او وایي شیره ده شیره ورته وایي د شیره به وخورو کچالۍ به وخورو د بوشکا څومره وخت کېږي بوشکا 2 ورځې کېږي ښه نن به څو ګیلاسه زه وچکمه چې څو دې بدله جوړې چکه رښتیا صحیح ده صاحب د وطني شراب پشکم تیز دي احمد هلته بل شی نه زه تاسو ما سره چل کوئ دا ډېرې په ماچ کوي چې زه ویښ نه شم خپله به ګیج کې تا دا زیاتره نه ده دا موږ تاسې ځاګ وموښو که نه دا مړ که دا ګروپ تېز هغه ورته دې کې ورګه که مو سره یې پیره ورته تاسې کڅه ورته وایي هغه مو سره د کوچ مو سره ټول ګډ ورته دا دومره وتې شی ده چې په ګرمي کې وخورې سړي سار دومره ګرځي ته به د خوب درځي ورور ډېر ښه وي ښه کېدلی شي او ډېر بد کېدلی هم شي نو چې ښه وم ترښه نسته وایي تر پښتو کې متل ده وایي تر بره ته بې وروره ماسې او ورور ته بې زویه ماسې بلکل هغه د ورور خو ښه شی دی اوس دغه ما ورور نه دي کوم ډېر در باندې ګران ده واقعیت که ووایې یاره پارک نه راته کېږي هغه به ډېر در باندې ګران ځکه کشر ده هغه خو ما هغه خو ډېره وخت را باندې ګران ده چې وړ هم را باندې ګران و ښه او کشر ورور خو ډېر ګران یې کوم دغه کشر نوم یې نه زده کېږي رحمت الله نومېږي رحمت الله رحمت الله مګم ته په بادر ډېر ګران یې ستا ګران ده وخورئ بس مړې خو سات ما کوي امین الله ته ډېر ستړی شولې که نه که ستا د نیمه شپه مې درته پخه نه کوم هلته به ته خفه کېږئ چې نور دلته نه یي
په نیمه شپه مې کسانو ته پخانه کوم د غره بوټي دي اوبه دي کابل اوبه هغه نه دي خوانې خرابوي یا بوټي نه سکي دا غار د ښه پرېمانه بوټي دي ښه اوبه دي خیر سه چې په دونه کې خو یې په تروړی کې یا ته باندې خپه کېږي انټرنیټ سره څنګه فیسبوک او واتس اپ دا شان کراویا نه مو سره دا وړه کې ټلیفون نه دي دا اسمن چارج نه سره سوای یمو شمشي وړي د سوزا شمشي ته راکدا ته تلپین ښه شمسي او شمسي هغه باندې ټلیفون نه چارجر ورته وایي نیمه شمشي ورته وایي شمسي امانه به شمسي شه تروي مې ډېری وچ کړي حالت مې ګډوډ څه او بدر از دې بل څه خبر شولم وای چې دا نامزاده دا خبرو غواړم چې نه یم نکی بالکل یو چې گزاره بور سره کوي څه واده د خیره واده مو د شخصي پښتنه مولا کړی دی بل سمو خلکو د شرواج نه د کې تاسو د خلکو ښه چې یا د خواخې د خسر نه پښتنه وکي چې مونږ واده څو وخت یا د مشرور نه پښتنه کې د مور د پلار نه وکي یعنی معلوم نه ده کنه و یا به میاشتې یا 15 شپې یا میاشتې خو بیا خدلته نه کوي تاسو خپل کورونه د یا خوسته هغه ته کنه لوګارته حالته کوي نو څنګه به واده کې به مو غاړي کنه ولم نه غواړم وروره غواړم څنګه ځنو صحیح ده ان شاء الله هوادوالو نو بادر واده وکړه چې په واده کې بم راشه وځه تاسو نصیب دې مړی کې مو سره وو دا ځانو غرمه زبلانم بازار د بلانم دا کچالو مو واخیستم دا وړه ما په ورځ راوړل د بازار نه نو ما به څه کوي چې ما ته به څه ملمانه راځي او د کابل نه برازیل د مونږ پښتنه واغې چې د مو سره مړی چای خوري نه چې په وایل چې تاسو بشکی نه و دا چې په وای چې مګتانه مجبور نه شم غار نه جوړي مګر نه ورور نه او دا خبرو کلام مجبورای د وسګه بل وطن ته بل یوات ملکو ته ځم خارج دولتو ته ځم خو دې خارج دولتونو د افغانستان موږ خپل سپایم خره چې موږ خپل افغانستان سپای را سره یو بالکل خو د خپل افغانستان خبره ته خاده دا ډوډۍ څه کوي له خیره دا سپیته وړم خپل ځان خو دې موړ کا ویډیو بیا کابل ته اوسې بیا به وایي سپي ساتي بس موږ کابل ته رسو په خاط ډوډۍ وړه کومه غږ صحیح نو سپای هټه ساخو بازار شاید ډیر وفادار تاسو هم دې خاطر ساته یا و دغه لپاره چې وس ما ویل سره ماته مونږ درې چې راغلو به خبره پرې کیم نو چې زه د سره مو زه و پیژان هغه وخت چې ما ته بلاره کې راغی هغه ته امینه کله سم وړه بازار خو سرخیل چیرته دی عرب ګردیز کې دي خپلوان دې سره کم دي نه خپلوان نه دي چې کوچان نه دي کنه خپلوان نه دي ایس خپلوان نه دي نه ورځې کنه خو سخیلګه مونږ دا عادت نسل والا چې واسه ټوپک نه مولي او چې ودی چې دا غوړ د سوټی نه ته سوټی ته مو ته ډوټ وایو دا خد باندې مته پروګرام خو څنګه تراشه چې خو سخیلو کول لا شي چې ودی نشي ها چې پټ ورشي وزالو کوم شک نه ته وځنی نو بس پړ سره کمر شه وځه مو ته خلک نه دي نه نو بیا څوک وژني څوک دی نه د خسر پرګد نه دی او کی پرګد کوم ډیر جدي وي څوک دی واجنې دي خسر د بیکاره خسر د نه پرګد کام کې د بیکاره ولا خراب کی پرګد اته اس حسن د کړي چې زلوار شي نه بس ضروري نو غاړه به وکې لاغې وروسته به یا خم ده له خیره ویده به شو څنګه ده خوښه ده ته غاړه وکړه له خیره ته سره وکړه مو خو نس کړای نه دای دی وکوي تاسو کوم د فلمو کې د کړي نه خو بعد وکولای شي نه خو چې تاسو وکړي مونږ هم کړای سم ځه بدر ته وکولای نو صبر ته د زنګ وای نه زنګ وسام څه کو زنګ مګم دغه ټلیفون ته ډېر خطر نه دی کې ها هغه دی ولې کې بدر د خسرخه د خاطر د ټلیفون وروړه ده نه مو کې هر ورځ نسته ټلیفون یې کم نه ورسره لري چې کله د واده وکړو
مثال بس د واده وکړو سا ګوړ کې د واده وکړو کال وړي نه بعد بیا اړیکه سره پیدا کوي چې دا تراپا کې د لان وونی د ماشین مردکی په پوری وری د شکه باسي چې دلته څه غواړي د څو چې تاسو په یو مړی په یو کښوغه باندې چوغه مړی وسه خوري چې بیا ګلان بغاړه کې درواچي یا تاسو هغه سیستم نشته نه موږ هغه چیرې ده او ټیټ आवाज کې جګ په جګ आवाज یو که خوان وکي وایا غوانا ځوان چې لویږي یا مسافر شي یا وای په وطن ځان شو یا دا ما دې څه مرګ خدایا والا کوا سای پاکا کارو ژوندکا مای د خدای ګوره یا لما وڅه نورې ګل کړه غوټه والا په بل وطن کې مریض مشي ومر بده نوی جار بازو درد کوي اجر بازو درد کوي واسطه دې په یو دای وده مسافر جان اصل کشوی ومخی و تنتا کسی سیو خیجنا دکو برغلا میں جارو کا وصورت میں نازک دا پلنگا میں کو زاوی وائی پلنگا میں کو زاوی وده سنگر مرگای خواخته وده بیستار مرگای کم بخت و خلق وینه سوار پټ وکوي بس نه سوارم ای پنجا غرم بسر خیزو و پنجا نبا ماتا جڑے گولونا یارا دستا دسل پتا رکھو وصابت جنگ غربا يردانا رايم لابتا وانا رايم لابتا ما
صحیح سه ان شاء الله دا چې د شپې مې ګړانګې سي بیا دا چې کوره کې سي د شپې بیا خپله دا شرنګېږي دغه ګړنګی چې دا پکې که نه اوس دغه غوټ یو ګنګړی ده په هغه ژویونه تاسو چې راغلو هغه نه کوز به غوټه غونډۍ کې دا میږ اوس ورکې شي بس دغه میږ زګړی سي وي کې بس هغه د خپله دا ټانګېږي سړی وایي چې لږ غوږ ورته ونیسي چې ور هغه یې نه هلته ټانګېږي ها بارې خواته راځئ کومې طرف ته ځو پاس د شپې خواته راسې دا میږ ورمنځ کې کېنتی ښه ولې تیږې ورسره نه دي خوري او که هغه له میږو نه ووتې بس حمله در باندې کوي تر یوې بجې پورې تاسو همدلته وئ ورسره نه اوس چای ماړۍ وخورده ښه څملو یوه ورځ ما بادر نو هغه یوه ورځ کې شو 12 بجې چې سي بس ویې شو یا په 2 بجې یا په 3 بجې راولو ته ښه بیا درته څملو ګایز چې څنګه لمر راوخېږي هغه نور دوه خو به ویده وي ګایزه پره او ګایز بیا یو د لمر خېږي د غره باندې هغه به میږي کته وویته ښه او بل به درته چای پې باندې کړي ما بادر به ویده یو بیا لمر ښه تود سي ما بادر به راجګ سو بس چای به تیار وي میږي به ښې کرار وي بس دلته ترموز کې چای واچوه هغه لاندې بل د میږو څه ده وهتاک دلته پرېږدو هلته واسو چای وچکو اتې بېرته بیا راسو کالي راوړو دلته د اخرم روار کړو صالحان او دا بل امین الله سو دا یې بوځي هغلته پورې خوا دلته اوبه دي لاندې هلته اوبه ورکول او کاریزونه دي هغه نه پاس بیا یو کنډاو ده هلته اوبه په پښه نیغې پاس بوټي م وړو هغلته چې بیا نیغې کړو بیا هلته دوی اوړه لندوي کتخ کې چای پخوي نو جوبو کې مې شی نه وي دا بیا سړی پازروي نو اول ځل مې دی چې زه په دې غره کې شپه کومه نو خدای خبر چې سبا پورې به ژوندي وو که به مړه وو بلا ملا مو نه خوري نو تاسو ټولو په اجازه بیا به انشاءالله سهار کیسې کوو سهار څو بجې لټېږه په ما غږ وکړه شړومبې هم ډېرې راکړې نو داسې نه وي چې ومې نه لټوه ځان هېوادواله خدای په امان کوچی ماما ویده یې وروره سهار دې ولټېږه تا یخ نه وي شوی نه یخ نسته وروره ښه یخ اوس نسته والله ما خو اوس هم یخ کي توس نه ویني چې راخسته مې د کمبل ته مې وګوره سړی ماشي جوړ یې خیر یې شپې څه څنګه ووتې شپه څه راغله والله ښه وه نه تاسو خو اوس وروره دې بجې کې نه یې مسره په لار نه یې او بیا هم یو څه سخته وه خامخا پوه شولې حتما سخته وه نو څه کوو منځونه به کوو که نه نو د خلک اوبه ورکې تودې کړي اوبه شته دي زه داسې رمې خواته ورشو زه چې رمه څنګه ده د شپې ولاړو اوبه هم د شپې راوخېږولې ښه زه رمې خواته ورشو توس نه رااخلې نه ښه
ملګری د شپې یا خو یا خو که رښتیا را باندې وایې نو خو د لارې پسې یخ او شپې کېږي بدله خدای سره څه ډېره ور واچوه ورو تاسو اوس د سهار مانځه دپاره ځان ته او د څه دپاره ځان ته اوبه جوش کوئ او شاته خدای کول بلېږي هغه بوټي اوس پرې راغله دغه بوټی زما کالي هو چې کالي چې شی دی ونه والله کالي اوبه خو داسې شول که رښتیا درته ویم چې بل ځل د استفادې وړ هېڅ نه دي ویده ده زنګ مې ورته وکړه وایي راخیستله چا هغه سره دا وخت د مخ په ارام ده دا ګرمې کال 12 میاشتې ده دا 12 میاشتو کې 10 میاشتې موږ داسې په ځای ورو که دا نن چې ده اره جب کې مې نور چې ختم سو هر شی د هغې کې اوس هم چارسته دی دلته زه داسې په وویل هېوادوالو نو نن شپه موږ په دغه هلته تېره کړله په دې تیږه باندې موږ سرونه ایښودلي وو دا د موږ بالښت و دا ژوند دی دلته مو خپل بکس را سره ایښی و خپل کوم سامان چې موږ راوړی و هلته پاس نو اوس د خیره د سهار لمانځه لپاره اوبه جوش کوو Same partiye stalo. خیر لومړی ځای دی چې یا لور دی چې څه نوم مې پوهېدی نوم دې خوښ کړی نه ولې نه ته کوم نوم ډېر د ښه ښکاري چې په مثلا دې په زوی باندې کړی دی هلته بیلان و هلته بیلان سره په غېږې و نوم دې نه دی خوښ کړی نه وایي هغه د په پښتو کې متل دی وایي نیسان اوږده رانیولې مرګلار ورته نیولې هم پر موږ مړېږه ژوندي به یو تا څه حال ده تا څه حال ده کراري ده ځان ده تا د شپې یخ ونه شولو نه شپې یخ نه وغومه والله یخ خو د موږ خو یخ وشولو تا نه پوهېږم ولې نه ده شوی یخ خو کوترې ما غوښې تاسې داسې یخ خو خود سته وروره ګوله یخ خو ستا خو موږ بېغومه دوه نفره یو ځای ویدو سودا وایې که نه یخ پاره وطنو کې ما سره هلته څوک ځي یو ځای یم یو هغه ده صالح څه شو صالح ورک ده هغه نه کږې کسې نه راځي راځي معلومېږي ولې دغه لاند شی دی دغه سپین چې کارېږي دا ویده چې ده او کمبل اغوستی نه ویښه و مخکې مو ګل نور شروع ده راجک سو راځه ورشه ما ته راځه وکټ کوه صالح به ویښ کړو ښه کار نه شي نه ولې په کار کېږي اعصاب یې یو ځل خراب نه شي نه نه صالح او صالح ویده یې راځه چې ځو ډوډۍ پخه کړو وخت لا ډېر ده څو بجې دي 5 بجې دي هغه شپږ نیمه بجې ده شپږ نیمه بجې ځو ته نه لټېږې اوبه لټېږو د پاس ښه ځه ویده شه ښایي ده دا هغه ده صالح بجې ځي مخامخا مزغو ته هم د خوب نه خو د تکلیف رسېږي دا خو نه ویښ نه ځه کار وکړه ځه نو ما ورته بلاخره ولاړ شو صالح دې راځي مو دی راځي صالح خاص له موږ سره یو ځای نه ځي به ما او صالح ډوډۍ لانده کړو
وړه بلنده کول بیا ډوډۍ پخه صحیح ده علي لا زره جکس وسانه نو اوس موږ تاسو څه کوو موږ تاسو دې کارو کې د جنه بخره بار کوو ښه هر شی برسه وسو ښه نور سامان هم پورې هلته ایښی ده ښه هلته به هلته به وړه به هم لاندې کړو چای به پوخ کړو او هغه نه بعد به د کتغ متغو سره پوخ کړو او کتغ چې پوخ شو چې بټکاله پخه کړو پر موږ هم درسېږو صحیح ده نو موږ به لاړ شو تانو ته مخکې نه ته به وروسته راځې حتما موږ همداسې بجو تر 11 بجو صحیح ده درځو بیا تاسو تیاری نیولی صحیح ده صحیح ده ته به موږ سره بیا هغه ولوشې واوره خو کې معلومیږي چرباش چیرته اوس هغه شیره وخورم اوس نه اوس نه کېږي ولې بیا به غرمه وخورو ته اوس وخوره اوس یې غصه ده ډېره امینه de casca ya para